د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې موږ ستاسو سره وخت په وخت ډېر د قلم خاوندان ډېر لوی لیکوالان او دغسې د یو خصوصي فن او هنر خاوندانو سره ستاسو موږ ملاقاتونه وکړو تاسو دغه پروګرام نه یقینا ډېر خوند واخیستو او د هغې فیډبیک هم تاسو موږ ته ډېر په خوندوره طریقې سره راکړو ډېره مننه هغه ملګري چې هغې په خپل قیمتي کمنټس کړي دي یا موږ ته خپلې مشورې راکړي دي د هغې ټولو یو جهان مننه د دې سره سره غواړم چې په دغه پروګرام ورکو ملغلرو کې تاسو سره د شخصیاتو نه پس د هغې د پنپارو په اړه باندې هم پروګرامونه وکړم دغه پروګرامونه غواړم چې د هنرمندانو د دغه ادیبانو شاعرانو د فن د خاوندانو د پنپارو یعنې د هغو د کتابونو په شکل کې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړم د دغې کړۍ وړمبۍ د دغه پروګرام وړمبۍ کړۍ چې د غواړم په کراچۍ کې وو چې د کراچۍ د یو ملګري نه د هغې شروع کړو نو د دې پروګرام پیل د کراچۍ د یو ادبي شخصیت د یو خپل ډېر خوږ او دوست ملګري نور احمد باچا نه کول غواړم د هغې د کتاب لالونه پیرو کې د دغه کتاب نه به د دې پروګرام پیل کوو مینوالو دا د هغې کتاب دی چې په کال 2009 کې دا کتاب چې دی چاپ شوی دی لالونه پیرو کې د دې کتاب چې دی هغه نوم دی د کتاب کمپوزنګ ریاض ساحل کړی دی او دغسې سرپاڼې عزیز الله غالب او کره کتنه حبیب زاده حبیب صاحب کړی ده دا کتاب تقریبا په 138 صفحو مشتمل دی ډېر ښایسته کتاب دی او دغه کتاب اوسنی نه دی چې نوی دی موږ تاسو ته ووایو چې دا نوی کتاب چاپ شوی بلکې د دې ډېر کلونه وشو په دغه کتاب کې د مضمون په اعتبار سره که موږ وګورو نو په مجموعي توګه دا کتاب چې دی د انقلاب تړقیدونکې ولولې په دې کې ځای په ځای په نظر راځي او انقلابي رنګ په ډېر غالب دی چې ورسره اصلاحي مذهبي او سماجي اړخ ته هم په دې کتاب کې کتل شوي دي که ځای په ځای پکې د ګلو بلبل ذکر کړی دی نور احمد باچا صاحب د هجر او د وصال خبرې کړي دي د جانان د محبوب د حسن تذکرې کړي دي نو د دې سره سره د میدان کارزار ذکر هم کړی دی د پښتو پښتونولۍ په اړه پکې هم ډېر څه ویلي د کلچر او تهذیب په اړه هم ډېر څه ویلي دي او د پښتنو د دود دستور تاریخ او کلیوال ژوند او دغه رقم د پښتني آسوب په اړه د پښتنو د حجرې د جومات په اړه او د هغې سره سره د کلیوال ژوند د اشر غوبل تذکرې هم په دې کې ځای په ځای شته د رستم او د سوراب کیسې پکې هم ځای په ځای شته او د دې سره سره پکې د خپلې ژبې سره د هغه بې بها مینې تذکرې هم ځای په ځای شوي دي غواړم به چې دغه کتاب نه د نمونې په توګه یو څو شعرونه تاسو سره چې دی هغه شریک هم کړمه د کتاب وړمبي 2 شعرونه چې دي هغه پیل د دې نه شوی دی چې هیرس سیوا که د دوران تقاضو ځکه خو هر سړی په دو روان دی چرته چې لو به د فصلونو کې د اوس د سرونو هلته لو روان دی دغسې په دې کتاب کې د دې کتاب تړون چې دی هغه شاعر ملګري نور احمد باچا د خپل پلار او د ټولو پښتنو سپینروبو په نوم کړی دی دغسې بیا په دې کتاب کې د هغې لړلیک دی زموږ وړاندې چې ډېر په ښکلي انداز سره دغه لړلیک تاسو کولی شئ چې دغه وګورئ بیا د نور احمد باچا د ژوند په اړه په دې باندې چې دی لیک شوی دی محمد شاه روغاني د هغه د پیژنګلو په اړه باندې دغه لیک کړی دی د دې سره سره د نور احمد باچا شعري زیار باندې په نوم باندې ریاض تسنیم خدای بخیر ارواخاد ریاض تسنیم هم خپل هغه تاثرات وړاندې کړي او د دې سره سره یو بل ملګري سراج ظهیر هغه پې هم خپل په زړه پورې لیک کړی دی او دغه رقم باچا بیا خپلې خبرې لیکلي او په خپلو خبرو کې په وروستۍ کې باچا وایي چې د شاعرانو وروڼو نه به خواست کومه چې ای زما لیکوالانو وروڼو راځئ چې د دردېدلي انسانیت د دردونو تریاق جوړ شو او د مظلوم انسانیت د فکري او شعوري انقلاب د راپارولو دپاره خپل لیک انقلابي محرک جوړ کړو نو مینوالو دا وروستی پیغام د نور احمد باچا د دې نه پس هم د هم نه پس بیا نعت او ورپسې بیا مختلفې غزلې او زه به داسې وکړم چې بلکې انتخاب به نه کوم خو د کتاب به په پرانظم او چې کم غزل په کم ځای راغی نو په هغې دواړه مخه چې کم غزلې د هغې مطلب ستاسو سره شریکوم ته مې مینه زه عاشق ته مې جنون شوې خخ مې غشې په زړګي کې اندرون شوې میلمستیا به دې د زړه په غوښو وکړم که یو وارې مې جونګړې ته راستون شوې په دې بل مخ غزل دی چې سنرۍ غوندې مسکۍ وه چې په لاره تېرېده د چا یاد کې لیونۍ وه چې په لاره تېرېده یا خو ګل د پسرلي و چې په پاڼو کې پناه و یا د سور ګلاب غوټۍ وه
چې په لاره تېرېده. بل ځای وایي باچا چې زما زړه د چا شهید مزار ښکارېږي، ستا د یاد دیوې د پاسه پې بلیږي، هسې ځان به پې د خپلو نه پردی کې، دا رښتیا دي چې پردي کله خپلیږي. بل ځای وایي چې شپه په تېرېدو د سحر رڼا خوره شوله، بیا زما د خیال د بام په سر رڼا خوره شوله، نن زما د فکر ورشو غوړه غوړه ښکاري، دا د چا د مینې د نظر رڼا خوره شوله. او بل ځای وایي چې څوک چې غیرت او حیا نه پیژني، څوک چې غیرت او حیا نه پیژني، هغه خیرې او دعا نه پیژني. د بې وفاو په ګاونډ لوی شوی، جفا کوي خو وفا نه پیژني. یو بل ځای چې د یو دیدن دپاره محفلونه چڼول، زما لیوني زړه هسې غمونه چڼول. نظر ځواني بیللې زلیخي و په دې داو کې، مجنون پکې په دشتو کې ریګونه چړول. او اوس بعضې پښتانه دي چې خپل کور دشمن ته پرېږدي، خالد به په دشمن پسې کورونه چڼول. او وتلی هر عاشق د ازمایش له ګړنګونو، فرهاد به د تیشۍ په څوکه غرونه نړول. دغسې تر اخره دا خوندور کلامونه ځای په ځای چې کله د انقلاب او د فلسفې رنګونه دي، نو کله د مینې، د جنون، د هجر، او دغسې بیا د ډېر اوږد انتظار د جانان د محبوب د اوږد انتظار تذکیرې دي. او لکه چې وایي ځکه مې زړه د پریادونو قصې ډېرې وکړې، دا ستا یادونو د دردونو قصې ډېرې وکړې. د پسرلو او د غوټو قصه چا هم ونه کړه، د خزانونو خو بادونو قصې ډېرې وکړې. ما مایوسي د زړه ویسته چې ناامیده نشم، ځکه مې نن د امیدونو قصې ډېرې وکړې. او لاستا په پل باندې مې پل دی بې منزله نه یم، هر څوک خلکو د ګردونو قصې ډېرې وکړې. او لا د باچا د حوصلې توره یې پسه نه کړه، وخې په سر د تندرونو قصې ډېرې وکړې. مینهوالې دغسې که دا کتاب موږ په وړاندې ګورو او په دې موږ لګیا یو، نو یقینا چې دا ټوله ورځ به تېره شي، ولې دا خوندورې غزلې او دغه خوندور رنګ، او بیا د باچا نور احمد باچا په شاعرۍ کې چې کوم کلیوال ساده توب دی او کلیوال رنګ دی، او د هغې سره سره بیا کوم موسیقیت دی پکې، نو هغه یقینا د ستاینې او د داد وړ دی. اوس به راځو خپل اصل موضوع له، چې کوم زمونږ د دې پروګرام اصل مقصد دی، هغه دا چې د هر شاعر په خیال باندې یو څه مضمون، یو څه فکر داسې وي چې هغه دومره غالب وي چې هغه په هغه کتاب کې ډېر زیات جوت وي، د هغه په پنپاره کې هغه لیک چې دی هغه ډېر زیات په نظر راځي. او که دغې ته موږ ووایو چې یاره دغه یو غیر فطري نه بلکې یو غیر محسوس انداز سره په فطري او لاشعوري توګه د په شاعرۍ کې راځي، نو دا خبره به زما په خیال چې بده نه وي. نو که نور احمد باچا ته وګورو، نو د نور احمد باچا په ذهن باندې او په دې کتاب کې چې کوم مضمون ډېر جوت دی او د دې په ذهن ډېر راسور راخور دی، نو هغه دار او منصور دی. او دار او منصور چې دی دا باچا ډېر زیات په دې کتاب کې څېړلی. د نمونې په توګه باندې هغه شعرونه ستاسو سره شریکومه چې کوم باچا په منصور او په دار لیکلي. په صفحه 33 باندې وایي چې دا په خوله چې مې ناره ده ان الحق ده، دا په خوله چې مې ناره ده ان الحق ده، ښه پوهېږم چې له داره مې وباسي. او په صفحه 43 باندې بیا وایي چې خدایه ته د مجاهدو مدد وکړې، ظالمان بې له داره پرېږدي نه. خدایه ته د مجاهدو مدد وکړې، ظالمان بې له داره پرېږدي نه. او په صفحه 53 باندې عجیبه اتفاق دی، په 33 43 او 53 صفحه باندې وایي چې د وخت منصور خدای زده په کومه ګناه په خپلو وینو لمبوي لګیا دي. د وخت منصور خدای زده په کومه ګناه په خپلو وینو لمبوي لګیا دي. په صفحه 15 باندې بیا د منصور او د دار ذکر کوي چې د وخت ظالم ته مې ظالم ویلی، د وخت ظالم ته مې ظالم ویلی، اوس خو به خامخا ترداره ځمه. او بل ځای په صفحه 80 باندې وایي چې دلته حق رښتیا ویل جرمداري ده، دې عالمو کو منصور د خاورو لاندې. او بل ځای بیا وایي چې په 109 باندې وایي نور احمد باچا بیا ذکر کوي چې جلاده زر مې قتلوه نور صبر سله کوي، جلاده زر مې قتلوه نور صبر سله کوي، د غمه ډکه شپه په ما په سر د دار تېره شوه. دغه رقم د دې 109 نه پس په صفحه 114 باندې لیکي چې یو ورځ به
داسې واورې د منصور یاد تازګۍ لا یو ځل به یو ورځ به داسې واورې د منصور یاد تازګۍ لا تړلی به دې خلکو وي باچا په زنځیرونو یو ورځ به داسې واورې د منصور یاد تازګۍ لا تړلی به دې خلکو وي باچا په زنځیرونو او بیا داسې معلومیږي چې چېرته چا ورته ویلي دي چې هلکه ستا په دې شاعرۍ کې خو دا منصور ډېر زیات دی او دا دار و رسن ډېر زیات دي او دا د دار او د دیدار خبرې هم دي خو یوازې د دار او د منصور خبرې هم ډېرې دي نو بادشاه دغه خبره یقینا چې اورېدلې ځکه خو بیا په صفحه سلمه باندې په 100 صفحه باندې بیا د یو غزل مقطع ده چې په هغې باندې هغه بادشاه بیا لیکي چې هر څوک په بله لارې اړوي هر څوک په بله لارې اړوي لاره د منصور د داره نه وځي نو حیران وم چې په شعري اصطلاح کې به هم د دې څه نوم وي چې یو داسې فکر یو داسې یو مضمون دا د شاعر په ذهن په فکر او په خیال دومره راخوري چې دا فطري توګه باندې وي او دا بیا په غیر محسوس انداز باندې وي که باچا نه چا تپوس وکړو باچا ته دا خبره معلومه شي چې زما په دې کتاب کې دومره ځله منصور دی نه به هم وایي چې هلکه ما خو ما ته اندازه نه وه حالان کې تکرار په هر ژبه کې په هر کلام کې دا خبره د لسانیاتو پوهان چې دي هغې په دې خبره باندې ډېر په وضاحت سره خبرې کړي چې تکرار د کلام کمزوري تکرار د کلام کمزوري یعنی یو خبره بار بار ذکر کېدل چې دي دا د کلام کمزوري خدا شاعر چې کله دغه فکر د په ذهن داسې راخوري چې په غیر محسوس انداز سره په فطري توګه هغه داسې شي موږ به هم دغسې مضمونونه ستاسو وړاندې راوړو او تاسو به ترې خوند لئ موږ به ترې خوند اخلو او دغسې په راتلونکي کې به هم موږ د یو بل کتاب سره بیا ستاسو وړاندې راځو هغه ملګري چې هغه غواړي چې زموږ په دغه پروګرام کې خپل کتاب ځای کړي نو هغې دې خپل کم از کم موږ ته دوه کتابه چې دی هغه راولېږي چې هغې هم موږ په نمبر کې کیدو د دې سره به بله ورځ د یو بل کتاب سره ستاسو وړاندې راځو نن د نور احمد باچا دغه کتاب او چې موږ د هغې خوبۍ خامۍ هم بیان کړې او د دې سره سره یو خبره په آخر کې کول غواړم زه په دې ټول پروګرام او د دې په دې آیډیا او د دې پروګرام په جوړښت او په دې باندې چې ډېر زور چا لګو نو هغه زموږ کشر زموږ ډېر ګران قدردان محمد هارون احساس ما ته څو ځله دا خبره د دې نه وړاندې هم کړې وه چې داسې کوو چې یو داسې کار کوو چې یو ناشنا کاري په کتابونو خلک ډېر پروګرامونه کوي خو څه داسې وکوي چې په هغې نه وي نو ما هغه ته ویل چې یاره بیا دا یو نوی کار دی چې د هر هغه شاعر چې د هغه یو فکر ډېر زیات د هغه په ذهن راخوري د هغې د کلام نه به هغې راوباسو مینوالو ته به ږدو دوی به ته هم خوند اخلي او د چا کلام چې وي یقینا هغه به ته هم خوند اخلي هرګز دا داسې پروګرام مقصد هرګز دا نه دی چې یا دا موږ په تنقیدي نظر ګورو بلکې دا صرف او صرف هغه فکر چې په غیر شعوري انداز سره په فطري توګه په غیر شعوري انداز سره هغه لفظونه یا هغه فکر راغلی وي هغه به تاسو سره شریکوو هم د دې سره اجازت ورکوي خپل کوربه حبیب الله همدرد ته چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ په لوی الله مو سپارم خو د دې خبرې سره چې د راروان پروګرام دپاره به راله ضرور فیډبیک راکوئ د لوی الله په امان